د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري د اتاتورک په ملي او تخصصي روغتون کې 9 طبي څانګې پرانیستل شوې. د دې وزارت چارواکو د دې څانګو د پرانیست غونډې پر مهال رسنیو ته وویل چې د یو شمېر هیوادونو همکارو موسسو او د روغتیا نړیوال سازمان په مالي ملاتړ یې د اتاتورک د ماشومانو په روغتون کې یو شمېر داسې طبي څانګې پرانیستې چې وړاندې پکې نه وې. د وزارت په خبره چې د دې څانګو لپاره د طبي وسایلو پر پیرلو 100 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د اتاتورک روغتون 200 بستره ده چې 160 بستره د داخلي بخش ده او 40 بستره د جراحي بخش ده. د داخلي بخش مختلف واردونه لري، په مختلفو بخشو کې خدمات وړاندې کوي، لکه مثلا عاجله بخش برخه لري، د سالاتو بخش لري، د نیمونیا بخش لري، ICU، نوزاد، جنرال وارد، سوی تغذی او همدارنګه د OPD مریضان هم موږ دلته ګورو. د ساري وارډ هم نوی افتتاح کړی ده. د دوی په خبره چې سرپرست حکومت هڅه کوي په ټول هیواد کې دولتي روغتونونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي او دغه راز د هیواد په ټولو برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. ډاکټر صاحبانو کوشش دا وکړي په خپل وطن کې به سرونه سره ټیټوو، دا وطن به جوړوو، دا نظام جوړوو، د اسلامي امارت سره په همکاري په هماهنګي باندې صحت وزارت سره کومې ستاسې غوښتنې چې دي انشاءالله چې په موږ باندې کېدلی چې موږ حاضر یو. ستاسې خدمت ده، موږ ستاسې خدمت کوو. یقین اسلامي امارت نورو شان څخه پیسې راګرځي، ستاسې معاش نه ماتله کوي. که چېرته موږ هر څومره کار په وسایلو یا په نور برخو کې د روغتون وکړو، خو که زموږ ظرفیت ښکته وي، واضح خبره ده چې زموږ هغه کوم هدف چې دی هغه به نه پوره کېږي. د دې دپاره اکمال تخصص ریاست د تخصص د سیستم په ستندرد کولو باندې ډېر سریع کار شروع کړی او همدارنګه موږ په دې باندې کار کوو چې سب سپیشلیتي سیستم هم په تخصصي روغتونونو کې شروع شي. په دې روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي د دې څانګو په پرانیستلو سره د خوښۍ ترڅنګ وایي چې اوس یې خدمات تر پخوا ښه شوي او دوی هیله لري چې د ماشومانو یې په ښه ډول سره درملنه وشي. خدمات د موږ وسه ښه مریض باسخواست وسه ښه پوښتنه یې وسوه ښه دغه یې وسه د ما مریض ډېر زوبل و په حالت د کوما کې و. خدای ثواب وکړه، خدای وکړه د ډاکټرانو واسطه سوه ورته ډېر ښه باسخواست یې د موږ وکړه. زما د ناروغ 9 میاشتې کېږي چې په سر یې حمله راځي او د کابل ټولو روغتونونو ته مې د درملنې لپاره وړی دی، لکه صحت طفل، میوند او دغه راز نورو روغتونونو ته، خو تر اوسه یې درملنه نه ده سوې. اوس شکر ډاکټران ښه وضعیت راسره کوي او ناروغ ته مې پاملرنه کوي. فعلا بعضې اول کمبود دی د درملو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ وو او ناروغانو به له شخصي درملتونونو څخه درمل اخیستل. دغه راز معاینات مو دلته نسو ترسره کولی او خلکو توان نه درلوده چې په خپل لګښت یې ترسره کړي او موږ مجبور وو چې باید د ناروغۍ د پیژندلو لپاره معاینات ترسره کړو. شکر اوس مو دا ستونزې ټولې حل سوي دي. مخکې مو ساري واټ نه درلود، خو اوس له نیکه مرغه ډېرې نورې برخې هم فعاله سوي دي. د عامې روغتیا وزارت پر داسې مهال د دې څانګو د پرانیستلو خبر ورکوي چې په ماشومانو کې د موسمي ناروغیو ترڅنګ یو شمېر نورې ناروغۍ لکه شری، سینه بغل، دماغي فلج هم د زیاتېدو په حال کې دی او په ډېری سیمو کې لا هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.